كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. زما محترم ورنو، حفظ اللسان دخبل جبي حفاظت کول دا ډیر مهم صفت ده او ډیر ضروری ده. د دې په وجه باندې اجتماع جوړیږي، د دې په وجه باندې ټولنه جوړیږي. کله چې په ټولنه کې د ژبو حفاظت کیږي، په دې باندې غیبتونه نه کیږي، دروغ نه ویل کیږي، خیانتونه نه کیږي، د چا غیبتونه نه کیږي، د چا سره حسد نه کیږي. دا ډیره ښکلې معاشره وي او دا د ایمان په شعبو کې یوه ډیره مهمه شعبه ده. الله سبحانه وتعالى فرمایي چې ولا تقف ما ليس لك به علم. هغه څه پسې مه کېږه چې تا ته د هغې معلومات نشته دی. یوه ښکلې زندګي تېروه او بې ځایه کارونو کې ولې مداخله کوې چې تا سره د هغې تعلق نه وي، علم یې درته نه وي، په هغې کې مداخله مه کوه. ځکه چې الله سبحانه وتعالی تا ته غوږونه درکړي، زړې درکړی، دا نعمتونه درکړي او د دې په باره کې به درنه بیا تپوس کوي. الله سبحانه وتعالی فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. ای مؤمنانو، تاسو د الله نه وویرېږئ، د خپل رب سره تعلق قایم کړئ، وکونوا مع الصادقین او د رښتونو بندګانو نه شئ. باید انسان د خپل ژبې حفاظت وکړي. هغه آفات، هغه مصیبتونه چې د ژبې د وجې نه په معاشره کې راځي، د ژبې د وجې نه د انسان په زندګۍ کې راځي، د ژبې د وجې نه ډېر مشکلات مخې ته راځي. تر دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې په جهنم کې به انسانان د ژبو د لو د وجې نه چې په ژبو باندې ګناهونه کړي په جهنم کې به راځوړند وي. نو د ژبې حفاظت کول زما عزتمندو، په دې باندې دروغ نه ویل، په دې باندې چا غیبت نه کول، په دې باندې چا سره حسد وغیره نه کول، بلکې ژبه د رب العالمین په عبادت کې استعمالول، د هغه په ذکر کې استعمالول. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الصدق لا يهدي الى البر. کله چې یو انسان رښتیا وایي نو دې انسان ته نیک اعمال، صالح اعمال ورته اسانېږي. په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان چې دی وان البر لا يهدي الى الجنه، او چې کله درته نیک اعمال آسان شلو الله سبحانه وتعالی به درته جنت درکړي. او په دې حدیث کې رسول الله فرمایي چې وان الرجل لا يصدق. یو انسان همیشه رښتیا وایي او کوشش کوي چې رښتیا ووایي حتی یکتب عند الله صدیقا، تر دې چې دا انسان د رب العالمین په رجسټر کې رښتونی انسان ولیکلی شي، چې کله رښتونی ولیکل شي دا کامیاب شي. او همدارنګه رسول الله فرمایي چې وان الکذب لا يهدي الى الفجور. دروغ ویل چې دی دا انسان ګناهونه ته راکش کوي او ګناهونه انسان